السلام علیکم ګران دوستانو، خدای دې وکړي جوړ او روغ به یې. له هر څه نه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، همدغه سور بټن چې وینئ دغه وکیکئ او په څنګ کې دا زنګولې بټن هم وکیکئ، آل انتخاب کړئ تر دې چې زموږ نورې ویډیوګانې تر تاسو ژر در ورسیږي. نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او اوس به راسو ویډیو به شروع کړو. سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي جوړ او روغ به یاست. عبدالمتین سروري یم او تاسو ته د مایکروسافټ ورډ 12 درس وړاندې کوم. را به سو مایکروسافټ ورډ به خلاص کړو او انسرټ ته راځو. په دې کې مو څه ویلي وو؟ سمارټ آرټ مې ویلی. اوس به راسو چارت. څه کار کوي؟ چارت د ځینو ادارو لپاره یا ځینو مثلا د نتایجو د یو څه د هر څه چې وي د نتایجو لپاره څنګه کې استعمالیږي. نو موږ راځو چارت باندې اوکې کوو. نو دلته مختلف ډیزاینونه موږ لرو. ګوره کالم لرو چې دغه شکل کې موږ ته ښکارېږي او لاین لرو. په دې دا ټول شکلونه دي چې په هر رقم باندې موږ نتیجه د یو څه راباسو او موږ ته یې د عکس باندې وښیي تر څو موږ ښه ورباندې پوه سو، نتیجه باندې ښه درست معلوم سي. نو هغه بیا موږ له چارت نه ګټه اخیستلی سو. نو ښه چارت چې ده همدغه ده او ډېر اپشنونه چې لري او ښه معلومات سړي ته ورکوي. نو تاسې کولی سئ دې کې هم کار وکړئ، خو موږ راځو د یو باندې اوس کار کوو. کله مو چې دا اوکې کړه، دلته موږ راځي یو د اکسل صفحه هم موږ ته. نو دا د اکسل صفحه موږ ته خلاصوي. دلته دا د اکسل صفحه چې کله خلاصه کړه نو موږ کولی سو دې کې تغییرات راولو. عنوان یې په خپله طبع باندې تغییر کړو، هر څه مو چې زړه وي هماغه ورته ولیکو، دغو ځایونو هم تغییر کېږي. او که غواړو څه شی وکړو، ښه خیر یې ور به دا وټاکو، دا بند کړو او را به سو څه شي ته نومونه به یې ور اضافه کړو. نو دوستانو موږ څنګه وکړه اضافه دلته نوم او مثلا دا د یو شاګرد نتایج موږ ښکاروو، شاګردان نتایج ښکاروو. نو دلته به یې نومونه سي او دلته به یې د پروګرامونو نومونه سي. نو دلته راځم زه نو ورته وایم علي ولي محمد او متن. دلته کولی سو موږ نور هم اضافه کړو. مثلا دا هم یو نوم دی، دا هم اضافه کولی سو او دلته د خپلې خوښې نومرې ورکولی سو. راځو علي په ورډ کې څو نومرې وړي دي؟ 58. اکسل کې څو وړي دي؟ 55. او دلته څو وړي دي؟ دومره. نو کاته چې کوم ګراف موږ وینو هغه خپله ورسره تنظیمیږي. بیا راځو 50 وړي دي، 40 وړي دي او 50 وړي دي. بیا دلته راځو دومره ده. نو داسې د یو د اکسل صفحه موږ ته خلاصوي. تر هر څو کولی سو موږ خپل معلومات دلته پکې واچوو. نو اوس فعلا موږ همدا معلومات کافي دي او بس دی. نو که دلته چېرته موږ فقط تغییرات دلته پکې راولو او بیرته چېرته راسو دغه چارت ته راسو. چارت کې موږ تاسو ته ډېر ښه څنګه کې وښیي. دلته ورته لیکو مثلا د شاګردانو نتایج.
یا نتیجه یا هر څه سي. دلته دا لیکو. نو ګورو موږ په دې کې ورد په کوم رنګ کې موږ ته ښکاري، په دغه رنګ کې، اکسل په نارنجي رنګ کې او وینډوز په خړ رنګ کې ښکاروي. نو دلته موږ تاسو ته معلوم شو چې علي په څه شي کې ډېر نمرې وړي دي، په ورد کې. که دا ورباندې کلیک وکړو به سلیکټ سي، انتخاب به سي، او ولي په څه شي کې وړي دي، په وینډوز کې اضافه وړي دي، دغه هم په ورد کې اضافه وړي دي، او دې هم بیا په څه شي کې اضافه وړي دي، په اکسل کې، او دې هم په وینډوز کې اضافه وړي دي. نو دا نمرې دي په اساس. نو دلته اوس موږ ته ډېر ښه معلومې په اکسل کې، په وینډوز کې تر ټولو چا ډېر نمرې وړي دي، شمشاد، پسې نمرې جګې دي. بل راځو اډ چارټ الیمنټ لرو. نو داسې کله وکېږو ایکس، دا دلته لرو څه شی لرو، دغه نوشت دی. ګوره دا 90 لس شل دېرش دا څه شي، دا نمرې دي. که دلته ورته ووایو وګورو ورته د دغو نتیجه د 580 تر مابین، نه 50 ته رسېدلې ده، د دغو تقریبا 15 ته رسېدلې ده. داسې یعنې 15 نمرې یې وړي دي. دغه لپاره که دلته ماوس ورباندې ودرو، څو به یې نمرې 15 دي، مشخص معلومې شوې. که بیا چارت کلیک کړو او همدغه دغو ځای موږ تاسو څنګه کولی شو، دا ایسته کولی شو، دا نمرې یا نتیجې، لیکنې، عددونه، او بیرته راوستی شو. اکزیس ټایټل چې ده، دا بیا پام ورته وکړئ، دغه کوز کوم ټایټل چې دی، دغه موږ ته اضافه کوي. په دغه ځای کې وکېږو، دغه ټایټل موږ اضافه کړو. دلته هم موږ چې هر څه وغواړو، د شاګردانو نومونه، مثلا د شاګردانو نومونه په دې ډول باندې کولی شو. بیا ورځم الیمنټ ته، ټایټل، ګورو دلته موږ ته څنګه کوي، غټوي، وړکې کوي. که هر رقم موږ تاسې ضرورت ولرو همهغه انتخابوو، او که نو کړو نو دلته بیا موږ ته څه نه ښکاري. ډاټا ټیبل لرو، بل ډاټا ټیبل. نو کله که موږ دې ته وګورو چې دغه مثلا دغه نفر په وینډوز کې څو نمرې وړي دي، خو دلته موږ ته نه معلومېږي. تر هغه سره ماوس ورباندې ودرو، بیا به ښکاري 15 دو په ورد کې وړي دي 54. خو که غواړو دا ورسره ولیکو، چیرې به راځو، الیمنټ، ډاټا، ګوره چې مابین کې د هر یو نمرې ولیکلې، 8 50 5 50 8 40 همداسې ټولې. که ورته وایو پورته په سر کې ولیکه، ټولې به ولیکې، او که بیخ کې ولیکه، د په سر سره یې ولیکه، او دا رقم علامې ورکړه. نو موږ به ورته وایو مابین کې ولیکه. بل لرو موږ ډاټا ټیبل دا وویله، او بل ایرور بار لرو چې دغه ځینې علامتونه موږ ته ښکاروي. دلته په دې رقم باندې که ضرورت و نو استفاده کولی شو. بل لرو دغه د شا کوم لاینونه چې دي، دغه موږ ته څنګه کوي، اچوي. شا لاینونه په دې رقم باندې هر رقم چې موږ وغواړو نو هغه لاینونه موږ ته اچوي. زه دا ضرورت لرم، دا مې وکېږه. او وروسته له هغه راځو، دلته لرو څه شی لرو. نو دلته موږ ته دغه هغه ښیي، دغه ګورم ورډ سره شین خطه، اکسل سره به زیړ ده تقریبا دغه، او وینډوز سره خړ ده. نو دا رنګونه موږ ته څنګه کوي، که ورته وایو دغه ځای کې وښیه، په دې سر کې وښیه، په دې سر کې، نو دا د دې ځای بیا موږ کولی شو تنظیم کړو. ګوره پورته سر ته ولاړه، ښي طرف ته ولاړه، او یو مخ ورک شو، ټاپ پورته ولاړه، چپ طرف ته ولاړه، او کته راغله. موږ ورته وایو کته یې راوله، دلته صحیح دی.
بل الیمنټ موږ لرو راځو لاین دا اوس کار نه کوي ځینې نورو شکلو کې ده نورو چارتو کې کار کوي او بل لرو دغه داسې کوم ده که چېرته موږ وغواړو چې خاص د ورد نتایج د شاګردانو موږ ته څنګه کې یو خط راته واچوي په دو باندې نو هلته به راسو موږ به دې باندې کلیک وکړو او ورته ووایو کوم پروګرام باندې موږ ته خط واچوي زه ورته ورد باندې واچوو ګورو له دې خوا پورته تللی ده دا خوا یې کمه ده بیا پورته ده بیا پورته ده بیا پسې پورته تللی خط یې موږ ته واچوو خط باندې موږ ته معلومات کېږي او داسې نور مختلف خطونه هم لرو دې رقم باندې ورته وایي اکسل باندې واچوه وګوره په سور رنګ کې په اکسل باندې موږ ته هم داسې خط واچوو همداسې نور هم موږ کولی شو استفاده کړو وروسته له هغو چې لرو لیاوټ هم داسې مخکې له دې چې الیمنټ کې موږ څه تغیرات ورکړو دلته هم هغه تیار جوړ شوي دي نو موږ کولی شو له هغو نه یو وټاکو ورته ګورو مختلف شکلونه او رقمونه دي دلته که دا ورته انتخاب کړو نو موږ ته به هغه کوم لیست چې مخکې موږ ته اکسل کې خلاص ده هغه هم دلته اتومات جوړ شي بیخ کې به یې راسي که دا غواړو دا هم یو چارت جوړ ده وروسته له هغه راځو چینج کالرز رنګونه یې که غواړو دې کې هغه کړو دا رنګ بسې دا رنګ نو هر رنګ چې موږ تاسې خوښه وه هغه رنګ به وټاکو زه دا ټاکم او وروسته له هغو نه لرو چارت سټایل چارت سټایلونه دي مختلف سټایلونه دي په دې کې نو هر یو چې موږ تاسې وغواړو له دې ځای به راخلاص کړو هر یو چې غواړو هماغه اوکې کولی شو زه دا اوکې کوم یا دا اوکې کوم نو دغه چارت د ما خوښ ده وروسته له هغو راځو دا هم اوس کار نه کوي بیا وروسته نور چارتو کې کار کوي سلیکټ ډاټا دا کله موږ سلیکټ کړو نو دلته به هغه د اکسل پروګرام هم خلاص شي موږ ته به کوم محدوده د کار چې دا به سلیکټ کړي او په دې رقم به یې واړوي نو دلته ګورو اوس زموږ نوم چې ده نومونه هم دې خواته دي او د پروګرامونو نومونه هم دې خواته دي که چېرته موږ ورته ووایو دا تبدیل کړه دا بلې خواته دو باندې کولی شو داسې کله ووایو نو دلته به د څنګه چې نومونه راسي او دلته دو ځای کې تغیر شو نو موږ به اوکې کړو او چې کله مو اوکې کړه وروسته له هغه به دا تغیرات انجام شي موږ ته تغیرات اوس موږ ته څنګه شو راغله او وروسته له هغو بل لرو موږ ایډیټ ډاټا لرو که چېرته د اول اوکې کړو نو موږ ته بیا دا د اکسل علامه خلاصه کړي نو دلته موږ کولی شو د هر چا نمرې چینج کړو بدل یې کړو شپېته ګوره دلته بدلیږي او کله چې دا بند کړو دلته هم تغیرات کې راځي نو بل د ایډیټ دا بیا مکمل اکسل کې راته خلاصوي دا ګورو مکمل اکسل پروګرام خلاص او دلته هر څومره معلومات چې موږ تاسې ولرو ور اضافه په اضافه کولی شو بېرته کلوز کوو او هغه معلومات به مختلف درجه کې اضافه شوي وي ریفرش ډاټا بس دا هم اوس فعلا کار نه کوي دلته او چینج چارت ټایپ ده که چېرته دغه چارت د موږ خوښ نه وي له دې ځایه بیا کولی شو څنګه یې کړو بدل یې کړو دې رقم په دې رقم په دې رقم زه ورته همدا راته اوکې کړه ګوره مکمل چارت موږ ته چینج بدل شي او بل نو کله چې موږ دا چارت کلیک کړی نه وي دا منیو موږ ته نه راځي ګورو دوه منیوګانې موږ ته ورکې شو که چارت کله اوکې کړو بیا به د ډیزاین او د فورمټ منیو موږ ته اضافه شي ډیزاین هم دا کوم کار کې وکړه او فورمټ هم هغه مخکني لکه عکس او نور کې چې ویلي وو شکلکو کې دا هم هغسې کارونه کوي مثلا رنګونه دې له دې ځایه ورته بدلیږي رنګونه بدلولی شو
مختلف رنګونه دي، د نوشتې دي او دا رنګونه دي مکمل هماغسې مخکې مې ویلی و. وروسته له هغو راځو انسر ته سکرین شاټ. سکرین شاټ څه کار کوي موږ ته؟ که چېرته موږ دلته څه معلومات لیکلي وي په باره د دلته معلومات هم لیکلي وي په باره د وینډوز کې، نو دلته موږ راسو سکرین شاټ به وکیږو. نو کله مې چې وکیږه ګورو چې هغه ورد پروګرام چې مینیمایز ولاړ کته او دلته موږ راتلی سو د دې ځای عکس اخیستی سو. دا به اتومات چیرې ځي؟ ورد ته به راځي. چې ولې رانغی اوس به یې وګورو. ښه بیا ورځم دلته سکرین شاټ او بیا دلته عکس اخلم ګورو چې اتومات دلته راغی. نو دلته هر څه معلومات د دې په باره کې چې موږ لیکو هغه معلومات به ولیکو. که چېرته موږ تاسې د څه شي په اړه باندې د فوتوشاپ په اړه باندې څه معلومات ولرو او غواړو دلته ټایپ کړو سکرین شاټ خلاص نه سو پورته بیا سکرین شاټ ګورو. نو هر پروګرام چې موږ غواړو د یو عکس واخلو موږ به خلاص کړی وي او پورته به وي. نو وروسته له هغه به راسو دلته سکرین شاټ به وکیږو. ګورو دلته صفحه اتومات راغله، دا صفحه به وکیږو. دا صفحه موږ ته څنګه سوه راغله، دلته کولی سو رقم مو استفاده ورنه وکړو او دا مکمل صفحه یې راوسته. غواړم مکمله صفحه رانیسي ماته او زه غواړم د دې منیو عکس واخلم او هلته توضیحات ورسره ولیکم. ګوره دا عکس مې واخیسته او دلته خپل توضیحات لیکم ورسره. دا هم تر سکرین شاټ. ښه نو دا درس تر دې ځایه بس ده دوستانو. له تاسو هیله کوو چې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او لایک ویډیوګانې لایک کړئ، کومنټونه وکړئ او خپل نظریات مو له موږ سره شریک کړئ. ټولو څښتن ته سلام سپارم. د خدای په امان.